مران نمودن اشارات عبور مرور سبب حفظ جان مال همشهریان می‌گردد. لطف نموده در رسه مراحت آن با اداره شرطه عبور مرور قماندانی همه بلخ همکار باشه. د لاش نظم په خاطر باندې او د زیرکو څراغو د پاره پرسونل معذب دی د عبور و مرور شرطه خو د ښاریانو څخه مو دا خواهش دی چې د اشارو کم اصول دي هغه اصول مراعات کړي. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د عبور و مرور شرطې پرسونل د ښار په بېلابېلو سیمو کې د عامه پوهاوي په موخه سیار چیک پاینونه لري تر څو هیوادوال د عبور و مرور له قوانینو آګاه سي. په دې سره به ښاري نظم منځته راسي او همدارنګه ګراف د حادثاتو به صفر. د عبور مرور د ښه پرمختګ لپاره الحمدلله موږ ټول اشارې فعاله کړي دي او ټول ارګانو سره الحمدلله بشپړه هماهنګي لرو. د مثال په تور د قمندانۍ د خوا څخه موږ ته تقریبا 40-50 کسه شرطه راکول سوې ده چې د هر د عبور مرور ملګري چې په کوم اشارو لاندې ولاړ دي د هغو د ښه نظم دپاره موږ ورسره درولې دي او انشاءالله العزیز په بلخ ولایت کې اشارې الحمدلله 100% فعاله دي او لله الحمد یو مشکل هم نه لرو او ټولو هیوادوالو څخه زموږ دا خواهش دی چې کوم زموږ د عبور مرور د شرطې اشارې مراعات کړي او کوم قوانین یا اصول چې د شرطې عبور مرور دي دا د ځان سره په لحاظ وساتي او خپل لایسنسونه خپل نور اصول چې کوم د عبور مرور دي دا د ځان سره لحاظ کړي او انشاءالله العزیز ټول مشکلات به خدای کولو سره حل شي او د ټولو ارګانو سره الحمدلله موږ پوره هماهنګي لرو. د مثال په تور د ترانسپورت د ریاست سره او دغسې د ښاروالۍ د ریاست سره الحمدلله یو مشکل هم نشته او بالخصوص بیا د هیوادوالو څخه موږ دا خواهش لرو چې زموږ د عبور مرور اشارې ته ښه پاملرنه وکړي او دا مراعات کړي خپل ژوند او مال حفاظت وکړي او د ښار د ښه پیاوړتیا د ښار د ښه نظم دپاره چې کوم اصول پیاده شوي دي د عبور مرور دا مراعات کړي انشاءالله العزیز ټول مشکلات به خدای کولو سره حل شي. د ټولو بلخ میشتو ولسونو څخه دا تمنا او غوښتنه لرو چې د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې دا کومې ترافیکي اشارې اوس جوړې شوي دي چې د ترافیکي اصولو او نظم مراعات کې پر خپل وخت باندې ودرېږي او چې کم وخت د تګ وسي په هغه وخت کې ولاړ سي. په بلخ ولایت کې د امنیه قمندانۍ د عبور او مرور مدیریت لخوا څخه همیشه وخت د ښاري نظم دپاره زموږ د ترافیکي اصولو د مراعات کول دپاره الحمدلله 4 ساعته ترافیکان د بلخ ولایت په ښار کې ښه مجهزه او فعاله دي. همیشه وخت د ترافیکي اشارو څخه ولاړ دی چې کوم کسان په غیر قانوني وخت کې د ترافیکي اشارو څخه سرغړونه ونه کړي او تیر نه سي. د ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه کوو چې د لیزري څراغونو څخه هم ډډه وکړي ځکه چې د ترافیکي حادثاتو یو لامل هم دغه لیزري څراغونه دي چې اکثره وخت ترافیکي حادثات رامنځته کیږي